نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. امید ناروغ و پلار یې اړ شو چې هغه ډاکټر ته یوسي، خو جاندار ډاکټر ته وویل چې لورې زرغونه هم د امید په شان ناروغه ده او هغې ته دې هم نسخه ولیکي. ډاکټر یې خبره ونه منله ځکه د هر انسان ناروغي سره بیله وي. ناروغ باید ډاکټر معاینه کړي، ناروغي تشخیص او بیا ورته نسخه ولیکي. خواخوا ګلمکۍ د فاطمې کره ورغلې ده. دا چې څه سره وایي په ډرامه کې اورو. ګلمکۍ خورې هر کله راشي همداسې کله کله راځه، لږ به د زړه خواله سره وکړو. خدای دې خیر درکړي، کور دې آباد. ته صبر چې زه زرغونې ته ورغږ کړم چې لږ چای دم کړي. نه پرېږدی. نه ولې پرېږدم؟ زرغونې وا زرغونې، ترور ته دې یوه چاینکه چای تیار کړه. هله لورې لږ زر کوه. فاطمې ته خو ماته غوږ ونیسه، زه چای نه څښم. وی ولې نه څښې؟ له چای څښلو پرته کله مجلس کېږي؟ مجلس به بیا بله ورځ وکړو. اوس مې دا د خیاطۍ ماشین درته راوړ، بېرته ځم. داسې زر به دې نه راوړه خورې، زما نه دی په کار. خپل کار به دې په بېغمه زړه پرې خلاص کړی وای بیا به دې راوړی و. خدای دې خیر درکړي. ښه مې وبلله چمدانه نه راوړم. نو کالي دې پرې وګنډل؟ ګوره زما ماشین ډېر تیز کار کوي، ودې لید که نه؟ هو ډېر ښه ماشین دی. کالي مې پرې وګنډل، کار مې خلاص شو. خوا به دې ښکارې. ولې خیر خو به وي؟ څه وکړم درته ویلی م نشم، شرمېږم. کاشکې مې ستا امانت بېرته هماغسې درته سپارلی وی. څه؟ پوه نه شوم. خو ماشین دې وړی و بېرته دې راوړ، په دې کې نو د خفګان خبره له کومه شوه؟ راوړی مې دی خو لاس ته یې مات شو. ته یو ځلې وګوره، دا پوښې ځینې لرې که په خپله به درته معلوم شي. وی خورې دومره خبره نه ده، دا خبرې خو پکې راځي. سخته درنه شرمېږم، نه پوهېږم چې په کومو سترګو درته وګورم. کاشکې خو داسې نه وی شوی. هېڅ خبره نه ده، یو لاس ته یې مات شوی، بېرته به جوړ شي. اندېښنه ورته مه کوه. ودې نه ویل چې څنګه درنه مات شو؟ یو جوړ کالي مې ګنډل، ورته بیړه مې وه، خو زینب نه پرېښودم، راته یې ژړل. ښه زینب مات کړ؟ نه خورې، زینب نو کله د ماشین لاس ته یې ماتولی شي، غفار مات کړ. څه شی؟ غفار؟ نو هغه ولې مات کړ؟ په همدې وخت کې هغه له دوکانه راغی او چې زینب یې په ژړا ولیده په غوسه شو او د ماشین لاس ته یې په لغته ووهه. وی دا خو یې عجیب کار کړی. نو ماشین څه ګناه کړې وه چې په لغته یې واهه؟ ما ته په غوسه شو، وویل چې زینب درته ژاړي خو ته جامې ګنډې او خپلې لور ته دې پام نه دی. ما خو زینب غلې کوله، آخر لور مې ده، همداسې ژړا کې مې خو نه پرېښوده. داسې خاوندانو ته خو د خدای د نیکۍ هدایت وکړي. ته باور وکړه چې زه تر تا ډېره خوابده شوم.
دا اوس چې راتلم هم حیرانه وم چې تا ته به څه ووایم. تا ښه راسره وکړل، خو ما په بدل کې مات ماشین درته راوړ. دې خبرو ته اړتیا نشته. ته لکه زما سکنۍ خور داسې یې. ټول ماشین دې تر تا ځار شي. پوهېږم، خدای پاک لوی زړه درکړی. خو خفه په دې شوم چې غفار باید داسې کار نه وای کړی. سړی چې له خپلې مېرمنې سره داسې کار کوي او ماشین په لغته وهي، زما په نظر ښه نه ښکاري. دا پیسې واخله، جانداد به د ولسوالۍ له بازاره بل لاستی درته راوړي. هغه خو په دې شیانو ښه پوهېږي. وی نه خورې، پیسې نه اخلم. ماشین به جوړ شي، دومره خبره نه ده. تا مرته چرت مه خرابوه. لکه چې لالبازې ناوري. دا دی درغلم، لږ صبر کوه. څوک یې؟ مجید یم، مجید. اوهو مجید، ستړی مشې. څنګه یې؟ ښه یې؟ ته ستړی مشې، شکر. ته څنګه یې؟ په کور کې د خیرت دی؟ د خدای فضل دی. راځه دننه چای به وڅښو. تر چای دې زار شم، د چای دپاره نه یم راغلی. کور دې ودان. نو بیا څنګه راغلی؟ لالبازه، بخښنه غواړم. زه یو وار مخکې م راغلی وم، ستا دروازه مې ټکولې وه. خو دا ځل کومه دعوه نه لرم، د یوې خبرې لپاره راغلی یم. خدای دې خیر کړي چې دا ځل به لا کومه خبره وي. خبره خو داسې ده چې ته د شمس له کارونو نه خبر یې او که نه؟ ولې؟ شمس څه کړي دي؟ دا ځل خو به یې په رښتیا له مجیب سره جنګ نه وي کړی، یا خو به یې لاس نه وي ورمات کړی؟ نه، هغه خبره پرېږده. مطلب مې دا دی چې ستا زوی شمس د شپې په میلو ګرځي او د ورځې له مکتبه تښتي. څه؟ دا څه وایې؟ چا ویل چې شمس د شپې په میلو ګرځي؟ خفه کېږه مه، زه د همدې خبرې لپاره راغلی یم. موږ او تاسې یو په بل باندې حق لرو چې د خپلو اولادونو په خرابو کارونو یو بل خبر کو. تا ته د خدای خیر درکړي. خدا دې له چا واورېدل؟ چا خبر کړی چې شمس د ورځې له مکتبه تښتي او د شپې په میلو ګرځي؟ له ډېرو خلکو مې واورېدل. ګل خان هم راته وویل او مجیب هم. مجیب ستا زوی؟ او زه په خپله په هغې باندې خبر نه وم. 2 شپې د ماما د کور په پلمه له کوره وتلی و او موږ ته یې دروغ ویلي وه چې شپه د ماما کره کوم. نو بیا چیرې وه؟ د ماما کره شپه نه وه کړې؟ نه، له شمس سره د شپې پټ د چا واده ته تللی و. ټوله شپه یې هلته تېره کړې وه. دا خو عجیبه خبره ده. ما ته خو داسې ګډه وډه کیسه ښکاري. ګډه وډه کیسه نه ده، ویې منه. مجیب په خپله خوله اقرار وکړو. تا خو یې ډېرو خرابو کارونو ته لاس اچولی. موږ هم ناوخته پرې خبر شو. بله خبره دا ده چې له مکتب نه م څو وارې تښتېدلي دي. یاره اوس راته معلومیږي چې شمس به په رښتیا هم داسې کار کړی وي، ځکه څو ځله پرې پوه شوم. کارونه یې هم سم نه راته ښکارېدل. ما ویل خامخا کومه خبره شته، خو وروسته مې سر پرې ونه ګرځاوه. همدا بېغوري کار خرابوي. باید سر دې پرې ګرځولی وی. تیر ایر کړه. دا وایه چې اوس به څه ورسره کوو؟ زه او ته دواړه په دې غم اخته یو. یوه چاره خو یې باید وشي. همدا خبره ده. اوس لا اوبه تر وخت نه دي تیري. که یې مخه ونیسو بیرته به سمې لارې ته راشي. در سره منمې، که یې همداسې خپل سر یې پرېږدو بیا نو خدای خبر چې څنګه خلک به ځنې جوړ شي. بلکل. او لرې نه ده چې په همداسې میلو او مجلسونو کې په نشو روږدي شي. زه یې ژوندی مثال یم. ښه مې یاد دي چې زه د همداسې بېځایه ګرځېدا په خاطر نشی شوم. د خدای فضل در باندې وشو چې بیرته دې نشه پرېښوده او سم سړی شوې. زه دې ته حیران یم چې په خپله مې دا تجربه کړې وه، خو بیا هم په خپل زوی باندې پوه نه شوم او مې نه څاره چې څه کوي او له چا سره ګرځي. یاره مجیده، ډېر لوی احسان دې راباندې وکړ چې راغلی او خبر دې کړم. که نه خدای خبر چې شمس به په کومو لارو سر و. خو اوس که خدای کول اصلاح کومې. اوهو جاندار استاد، چیرته روانېدل؟ ګل خان ستړی مشي، دغه درملتون ته ځم. دا وایه چې ته څنګه د ولسوالۍ بازار ته راغلی؟ څه نه ستړی کېدل، زم د یو کار لپاره راتلل. په درملتون کې څه کول؟ ته ناروغېدل او که کوم بل څوک؟ نه، زه نه یم ناروغ، خو کاشکې چې په ځای زه ناروغ وای. خدای دې خیر پېښول. داسې ولې ویل؟
امید مې کلینیک ته راوړی، اوس دوا ورته اخلم. یوازې امید نه ده، لور مې په کور کې ناروغه پرته ده. خیر چرت نه خرابول، خدای به دعا ښه کول. اوکی امین. اوکی تا ویل چې لور مې ناروغه او هغه په کور کې، یعنی هغه ډاکټر ته نه راوستل؟ از ما مطلب دا چې ناروغي خو ډیره نه سختېدل چې په کور کې پاتې کېدل او ډاکټر ته نه راتلله؟ او زرغونه لور مې نه ده راوستې، همدا چې امید مې راوستی همدا بس دی. دا څه ویل؟ ولې دواړه ډاکټر ته نه راوستل؟ اړتیا یې نه وه چې دواړه راولم. زرغونه هم همداسې ناروغه ده لکه امید چې دی، د دواړو ناروغي یوه ده. اوکی زه ستا په خبر پوهېدل، ځکه خدا خبر کول چې ولې هغه هم ډاکټر ته نه راوستل. نه یې پوه شوې، هوښیار سړی ګلخانه، خو بیا هم زما په خبره پوه نه شوې. ولې نه پوهېدل؟ زه ستا په خبره ډېر ښه پوهېدل. اوکی زما مطلب دا دی چې د امید دوا زرغونې ته ورکوم. ډاکټر چې کومه نسخه راته لیکلې ده هغه درمل به لږ ډېر واخلم او دواړه به پې روغ شي. څه شی؟ یعنی د امید درمل زرغونې ته ورکول؟ ستا مطلب همداسې؟ او زما مطلب بالکل همدا دی. اوس مې په خبره سم پوه شوې. خب زه ویل چې ته دا کار نه کول، دا ډېر خطرناک. په خپل سر درمل خوړل نورې ناروغۍ پیدا کول. اوکی خپل سر خو یې نه ورکوم، معلومداره خبره ده چې د امید او زرغونې دواړو ناروغي سره یوه ده. دلته نو خطر له کومه شي؟ خطر خامخا پېښېدل. که زما منل دا کار نه کول پلیز. یاره ګلخانه ته هم ډېر جارېږي، په هر شي کې دومره خبرې راباسي چې سړی ورته حیران پاتې شي. زه دا خبرې ځکه کول چې له ناروغۍ سره ټوکې نه کول. دا به د ډاکټر له معایناتو وروسته معلومېدل چې رښتیا هم امید او زرغونه په یوه ناروغي اخته کېدل که نه. په یوه ناروغي اخته شوي دي، زه پې پوهېږم. ته څنګه پوهېدل؟ ته خو ډاکټر نه، که ته ځان ډاکټر بلل بیا نو ولې خپل زوی کلینیک ته راوستل خو په خپله باندې معاینه کول؟ زه ډاکټر نه یم، خو دومره پوهېږم چې امید هم له زرغونې نه ناروغ شوی. دا ناروغي له هغې نه ورغلې ده. خب زه داسې ګمان نه کوم. زما ومنه چې همداسې ده ګلخانه. خبره دا ده چې دواړو ته همدا درمل ورکم، که خدای کول دواړه به ورسره روغ شي. اوکی مګر که د امید او زرغونې ناروغي جلا جلا، بیا نو دا درمل ستا لور ته ډېر تاوان کول. اوس لا پې فکر کول. هغه نجلۍ ده، هېڅ تاوان هم نه ورته کوي. نو ته باید دا خبره نه کول. کومه خبره؟ دا خو ډېره غلطه خبره. وایم ته خو مې پوه که چې کومه خبره؟ درملتون ته روان یم، ناوخته کېږي را باندې. دا خبره چې په زوی باندې خوا بدول خو د لور په کیسه کې نه کېدل. دا خو د زوی او لور ترمنځ توپیر کول. که زرغونه لور د خبرېدل په هغې خوارکۍ بیا ډېر بد تاثیر کول. اوکی نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مجید د لالباز کور ته ورغی او ورته وویل چې آیا د خپل زوی شمس نه خبر دی چې د بیلارو ملګرو سره ګرځي او له ښوونځي نه تېښته کوي. لالباز د دې خبرې په اورېدو سخت حیران شو. مجید ورته وویل چې د ده زوی مجیب هم له شمس سره ګرځي او 2 ځلې په دې بانه چې شپه د ماما کره تېروي له ملګرو سره په میلو چرچو تللی و. اوس په ډرامه کې اورو چې د جانداد کره څه تېرېږي.
فاطمه واسکټ مې راوړه چې دکان ته ځم. په خیر. واسکټ دې خیرن دی جان دادا، نن به واسکټه لاړ شه، دا به درته ومینځم. غمې مه کوه، دومره خیرن نه دی، راوړه چې وای غوندم. څو ځلې مې درته وویل چې ځان ته یو بل واسکټ جوړ که چې یو خیرنېږي بل به اغوندې. یو خو ستا ډېرې زده دي فاطمې، همدومره ګټم چې له د کور بس شي، واسکټونه پکې نه کېږي. ښه نو زه لاړم، که څه په کار وي راته ووایه چې ماښام یې له ځانه سره راوړم. شکر دی د کور سودا ټوله پوره ده، خو که شنه ترکاري د له ځانه سره راواخیسته ښه به وي. سمه ده، شنه ترکاري به له ځانه سره راواخلم. دا ووایه چې ستا خو به څه نه وي په کار؟ یو څه مې په کار دي، خو چې هر کله در سره پیسې پیدا شوې بیا به یې درته ووایم. څه شی دې په کار دي؟ ته خو یې راته ووایه. اول ته راته ووایه چې پیسې در سره شته او که نه. نن کېدای شي څو کسان ګنډلو جامو پسې راشي او پیسې مې لاسته راشي. د ماشین لاستی مو خراب شوی، که وخت پیدا کړ نو لاستی ورته راوړه. د ماشین لاستی څنګه خراب شوی؟ هغه خو تر بلې ورځې روغ جوړو که نه؟ ډېر وخت یې وشو، خرابېږي به نو. سل ځله مې درته ویلي چې ډېر احتیاط ورسره کوه، له هر څه سره چې بې احتیاطي وشي خرابېږي. ما ورسره بې احتیاطي نه ده کړې. نو چې بې احتیاطي دې ورسره نه ده کړې، بیا څنګه داسې ناڅاپي د ماشین لاستی خراب شو؟ له ما نه دی خراب شوی. نو چې له تا نه دی خراب شوی، بیا له چا خراب شوی؟ زه خو ستا له ماشین سره کار نه لرم. ماشین رانه ګلمکۍ وړی و. تا ته ما نه ویلې چې هېڅ چاته به ماشین نه ورکوي، چې زما نه مني همدا بدې حال وي. ما ورته ماشین نه ورکاوه، خو ډېر ټینګار یې وکړ، ځکه مجبوره شوم چې ورې کم. ګلمکۍ خو خیاطه ده، ولې په خپل ماشین د خلکو جامې نه ګنډي چې زموږ ماشین یې وړ او خرابوه یې؟ ګلمکۍ هم ملامته نه ده. څنګه ملامته نه ده؟ روغ ماشین دې ورکړی او خراب یې درته راوړی. ګلمکۍ راته وویل چې غفار په غوسه و، ماشین یې په لغته وواهه او لاستی یې خراب شو. بس هر څه چې شوي له هغې سره زموږ کار نشته، د ماشین د لاسې تاوان ترې واخله. جان دادا، ګلمکۍ راته تاوان راکاوه، خو ما ترې وانه خیست. ولې دې ترې وانه خیسته نو؟ زړه مې پرې وسوځېده، ځکه مې تاوان ترې وانه خیست، او د هغې هم زړه نه و چې زموږ ماشین دې خراب کړي. د خلکو پر ځای ولې په خپل ځان زړه نه سېځې؟ له ځان نه دې د خان لور جوړه کړې چې هغې درته تاوان درکاوه، باید اخیستی دې وای، زرغونه ور ولېږه او د ماشین د لاسې تاوان ترې واخله. اوس مې د تاوان له اخیستلو انکار کړی دی، بده ده چې بیرته یې ترې وغواړم. هیڅ بده نه ده، خلک له پردي امانت سره پام کوي. خو درته مې وویل چې د هغې هم زړه نه و چې زموږ ماشین دې خراب کړي. اوس نو خراب ماشین ته ناسته اوسه، زه یې درته نه جوړوم او نه ورته لاس یې راوړم. چې دا ناظر اوس چېرته ورک شو؟ هسې نه چې زه د دوکان دروازه خلاصه کړم او موږکان په خیز پکې کړي. رحیم داده نامراده، تا ته دې ویل شي زه ورسېدم له خیره سره. دا ده چې که نو اوس چې لاړ شې کله به راځې؟ زما دې په انتظار زړه پړین کړه. لرې دې له مخې غم مې درته وخوړ، له خیره سره ته اوس فقط د موږکانو د مرګ سیل کوه. ګواکې اصلي دوا دې راوړی او که نه اوس نه چې کار ورنه کړي. رحیم داده نامراده، تا ته دې ویل شي داسې دوا مې راوړې چې فقط بوی په موږکانو ولګېږي، نو ځکدن به شروع شي. چې په خپلو سترګو د موږکانو مرګ ونه ګورم که نه، تر هغې مې ستا په خبره باور نه شي. لرې دې له مخې د سرور خان ګودام کې مې موږکانو ته همدا دوا اچولې وه، د موږکانو ټول نسل یې ورک کړ. زه خو وایم چې همدا د موږکانو دارو تا خوړلې وي او زه په بیا شوی وې، نو ګواکې زما په زړه یخ شوی وې. تا ته دې ویل چې رحیم دادی، له غوسو نه تېر شه، زر د دوکان دروازه خلاصه کړه چې موږکانو ته دوا واچوم. ناظرګیا، له موږکانو سره بیا وروسته ګورو. تا اول د روغنۍ ډوډۍ راوړه چې نوشي جان یې کړو ورته. رحیم داده نسپلسه، که دا ډوډۍ دې وخوړله نو له خیره سره د موږکانو پر ځای به تا هدیرې ته وړو. دا ده چې که نو ډوډۍ باندې خو څوک نه مړ کېږي. مغزه دې کار نه کوي که نه؟ تا ته دې ویل شي رحیم داده، په دې ډوډۍ مې د موږکانو دوا وهلې ده
چې دکان کې ورته کېږدو. ګواکې اوس مې ومنل چې ماغزه دې کار کوي. ژر دروازه خلاصه کړه له خیره سره هله. دا د شکل غرق شو ناظره، تباه و برباد شو. خوله دې په خیر خلاصه وریم دادیه. تا ته دې ویل شي څه شوي لکه چې موږکان وتښتېدل. ګواکې سترګې دې کار نه کوي، موږکانو هر څه خوړلي، یو سیم نه دي پرېښي. الله، دا خو رښتیا غرق شو له خیره سره. تا ته دې ویل شي اوس به څه کوو؟ دا د چکنو دا هر څه ستا له لاسه وشو. لرې دې له مخې دا به زموږ په نصیب کې لیکل شوي وو. ته اوس ما مه ملامتوه. له خیره سره ته صبر چې زه وګورم. موږکانو لکه چې فقط پاپړ ماپړ خوړلي، ورخطا کېږم. ګواکې هسې چټي ځان مه خوشحالوه، یو شی هم روغ نه دی پرېښی. الله، دا د خدای غر کې صابون یم خوړلی. تا ته دې ویل شي لکه چې د غفار ازار ووهلو. چې خپل تاوان در نه وانه کړم، ګواکې تر هغې دې نه پرېږدم. تا موږکان نه وی راوړي، اوس به مو ولې دال وې. لرې دې له مخې ما خو تا ته اول نه ویلو چې ګټه به هم سره شریکوي او تاوان هم. اوس له خیر سره د جنگ پر ځای باید د نورې سودا راوړو لپاره د پیسو غم وخورو. تا خو زه د پولۍ ټک ته کېنولم، څه پیسې مې چې جمع کړې وې هغه ټولې رانه لاړې. زه خدای ووالم دا د چکنو موبایل له تا سره شریک کار نه وی شروع کړی. تا ته دې ویل شي له ما سره هم سانځاپړۍ نشته. اوس به نور سودا په څه شي دوکان ته راوړو. خدای دې وکړي چې خواري مې هسې لاړه نه شي. په دې لیمڅي مې ډېر ځان ستړی کړی، کاش چې په ښه بیه خرڅ شي. غوټۍ، تا ته ما نه وویلې چې بیا دې د لیمڅو په جوړولو ونه ګورم؟ نو څه شی وکم؟ له هسې ناستې خو څه نه جوړېږي. په لیمڅي جوړولو بې ځایه فکرونو نه م خلاصه یمه. یوه روپۍ نیمه به مې ملاسته راشي. زه به تا ته اوس دا لیمڅي جوړول وښیم. دا څه کوې لال بازه؟ د دې په جوړولو مې ډېره خواري کړې، خرابه به یې کې. خوله دې بنده که، ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. تا ته زما خبره ټوکه ښکارېده. ما درته ویلي وه چې نور به لیمڅي نه جوړوې. ما خو کوم غلط کار نه دی کړی چې ته راته داسې په غوسه یې. غلط کار نور څنګه وي چې زه درته کومه خبره کوم هغه نه منې؟ ستا کومه خبره مې نه ده منلې. که زما خبره دې منلی نو تا به د لیمڅي په جوړولو شروع نه کوله. لاسې ناستې خو ښه ده چې لیمڅي جوړ کړم. ما درته ویلي وه چې بیا دې د لیمڅي په جوړولو ونه ګورم. ته په رضا پوه نه شوې. اوس دې د لیمڅي سایل کوه چې اور پسې نه کړم. داسې ته نه پوهېږې. لال بازه، خیر دی داسې مه کوه، زما ټوله خواري به په اوبو لاهو شي. دا ځل خو مې درته لیمڅي ته اور پورې کړ. که بیا مې د لیمڅي په جوړولو ولیدې نو تا به په اور پسې کړم. نو چې لیمڅي جوړ نه کړم، خپل ضرورتونه پسې شي پوره کړمه. له لږې به نه مړه کېږې. هېڅ ضرورت نشته چې د لیمڅیو په جوړولو راته د کور ضرورتونه پوره کړې. د کور ضرورتونه پوره کول خو زما مسؤلیت دی. له تا نه خو چې پیسې وغواړم نه یې راکوې. له مجبوریته لیمڅي جوړوم چې تا ته له لاس نیولو خلاصه یمه. ژبه دې ډېره اوږده شوې ده غوټۍ. ښه به درته همدا وي چې نور دلیلونه ونه وایې او خوله دې بنده کړې. یعنې ښه به درته نه وي. خیر دی لال بازه، لیمڅی سوځي، لږ کار یې پاتې دی. پرېږده چې وسوځي. که دې را دې خوا کړ نو تیل پرې اچوم او اور ورته کوم. له تا مې د دې کار تمه نه وه لال بازه. د دې په جوړولو مې لاسونه مات شوي وو. ما در باندې غاړه خلاصه کړې وه او بیا یې درته وایم چې هېڅ ضرور نه ده چې د لیمڅیو په جوړولو ځان ستړی کړې. نو ما خو دا ټوله خواري د همدې کور لپاره کوله چې له تا سره د کور د لګښت په پوره کولو کې مرسته وکړم. هېڅ ضرورت نشته چې له ما سره مرسته وکړې. او یو ځل مې درته وویل چې د کور د لګښتونو پوره کول زما ذمهواري ده، ستا نه ده. هر څه دې چې وکړل خوښ یې دې ونه کړل لال بازه، یاد یې ساته. ډېر مې ښه وکړل. که بل ځل مې د لیمڅیو په جوړولو ولیدې نو لاسونه در باندې ماتوم.
آخر ولې د لیمڅیو جوړول خو کوم ناسم کار نه دی او نه ما پرې د کور له کاره ځان ویستی چې ته داسې غوسه یې. نور مې اعصاب مه راخرابوه غوټۍ. همدومره درته وایم چې بیا دې د لیمڅیو په جوړولو ونه ګورم بس خلاص. چې لیمڅي جوړ نه کړم زه مې د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پیسې له کومه کړم. د څه شي اړتیاوې ښایې؟ نه مې بې جامو پرېښې او نه مې په نهاره ساتلې. هم درته جامې راځي او هم درته خواړه. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. غوټۍ د میږو له وړیو په کور کې لیمڅي جوړول او خاوند یې لالباز هغه بازار ته د خرڅ لپاره وړل، خو پیسې غوټۍ ته نه ورکولې او ټولې خپله مصرفولې. آخر غوټۍ هڅه وکړه چې د خپل زوی په ملګرتیا لیمڅي خرڅ ته یوسي ترڅو وکړی شي چې پیسې یې په خپله ترلاسه کړي. خو لالباز هغه د لیمڅیو له جوړولو نه منع کړه. له بلې خوا ناظر او رحیمداد یو ځای د پردل دکان ته ورځي. دا چې له هغه نه د څه شي تمه لري په ډرامه کې اورو. السلام علیکم پردله، د ولسوالۍ د بازار بلبله. تا ته دې ویل شي ما او رحیمداد اجازه ده چې دکان ته درسو له خیره سره؟ وعلیکم سلام. په خیرونو په خیرونو. سبا مهربانه هر کله راشئ، ستړي مه شئ. چې تاسې دواړه څنګه نن زما غریب خانې ته لار راغلطه کړې؟ دا داسې کنو پردل خانه، زموږ خو د ولسوالۍ په بازار کې همدا یو تانډیواله و یارې. لرې دې له مخې له ما نه پر امداد ډېر ګراني او له رحیمداد نه په ما. دواړه یو ځای ځکه راغلو چې ستا په دیدن مو د زړه لږ ټکور شي. خدای مو هر کله راوله سبا مهربانه. زم ستاسې په لیدو خوشحاله شوم. په دې مې پوهېږئ چې دوکانداري مو څنګه روانه ده. لکه چې وړی مال مو خلاص کړی او نور مال پسې راغلی یاستئ. های های ګواکې دوکان مو سر وخوړو، خاورې ایرې شو. دا څنګه خبرې کوې سبا مهربانه؟ بله ورځ هم دوکان جوړ کړه او بیا یې سر وخوړه. عجیبه ده. تا ته دې ویل چې پردل اشنا، د دوکان ټوله سودا مو د بوګکانو خوراک شوه. لرې دې له مخې نه صابون پرېښی نه کیک او بسکټ. څه چې په مخه ورغلي هغه یې ټول خوړلي. دا داسې کنو فقط دیوالونه او المارۍ روغې پاتې دي. ستاسې نصیب ته بې خندا راځي. په نوي دوکان کې نو منګکان څه بلا غواړي؟ ګواکې دا هر څه د ناظرین لاسه وشو. وایم د ده له لاسه کومه ورځ زه د موږکانو خوراک نه شم. زه به مهربانه پوه نه شم چې ناظر څه کړي. دا ده چې کنو ناظر به درته خپله ټوله کیسه په خپله وکړي چې څه ګلان یې کرلي. لرې د له مخې پردل اشنا، زما هم زړه داسې نه و، خو هغه شاعر رښتیا ویلي چې کوهی مه کښېنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي. یاره تاسې اوس کیسه وکئ چې څه شوي. سبا مهربانه زما مو اندېښنه کړه.
خبره داسې وه چې له خیره سره د غپاره سره دښمني شروع کړې وه. خلک به یې نه راپرېښودل چې زموږ له دوکانه سودا واخلي. ښه نو بیا مې داسې وکړل چې لرې د له مخې د سرور خان ګودام کې مې موږکان راونیول. غوښتل مې د غپار په دوکان کې خوشي کړم چې تاواني شي، خو د غپار د دوکان په ځای په خپل دوکان کې خوشي کړل. یاره ناظره ته عجیبه کارونه کوې، په دې کار کې خو سم ملامته یې صاحب مهربانه. رمداد در باندې ګرم نه دی. تا ته دې ویل شي ټوله ملامتي د رمدادي ده. ما غوښتل موږکان په یو کارتن کې بند کړم او بیا د غپار دوکان ته یوسم، خو رمداد موږکان ورخطا کړل او زموږ دوکان کې خوشي شول. که ته اوس هم خپله ملامتي نه منې، دا ده چې که نو تر څو چې ملامتي ونه منې ناظریه، تر هغې در سره شریکوالي نه کوم. لرې د له مخې ریم دا ده، په هر څه کې سره شریک یو. ملامتي مو هم سره شریکه ده او تاوان هم سره شریک دی. دا ټوله ملامتي ستا ده، ما پکې در سره مه شریکه وه. اوس دلته زما دوکان کې لباسونو تیر شئ صاحب مهربانه. دا وایه چې زه څه خدمت وکړم. تا ته دې ویل چې پر دل اشنا موږ راغلي یو چې دوکان ته نوره سودا درنه یوسو. هر کله راشئ، زما دوکان هم په خدمت کې دی. دا ده چې که نه پردل خانه سودا به درنه یوسو، خو باقي پیسې بیا اوس رانه نه غواړې. صاحب مهربانه داسې نو کله کېږي، اول به پیسې راوړئ بیا به سودا وړئ. تا ته دې ویل چې پردل خانه سودا مو چې خرڅه کړه، په هماغه ورځ به تا ته پیسې راوړو له خیره سره. خفه نه شئ، خو ما په پور سودا بنده کړې. هر وخت مو چې پیسې راوړې زه به سودا درته برابره کړم. خیر دی پردل انډیواله، دا ده چې که نو مونږ خو د ورکې خلک نه یو، اوس را باندې سخته ورځ راغلې، ته باید را سره مرسته وکړې. ګوره شمسه، داسې کار څوک نه کوي. ډېر خراب کار دی کړی چې موږ ته دې دروغ ویلي دي. پلار دې ښه درته وایي، په داسې کارونو خو دې ټول ژوند خرابېږي. خپل مور او پلار ته څوک دروغ نه وایي. ښکته مه ګوره، سر دې راهسکه او موږ ته غوږ ونیسه. هو په کونج کې داسې غلی ناست یې لکه خدای مه کړه چې سا درنه ختلي. سر راپورته که او دا خبرې په خلاصو غوږونو واوره. اورم یې. ستا له لاسه مجید ته شرمنده شوم. هغه ویل چې زما زوی مجیب ستا د شمس له لاسه خوږ شوی. د اولادونو په بدو کارونو خو هر مور او پلار شرمنده کیږي. خلک به وایي چې مور او پلار یې همداسې تربیه ورکړې ده. زه مې په خپل کار پښیمانه یم، بیا به داسې نه کوم. ګوره شمسه بچو، هغه متل دی وایي چې بد ګرځي بد به پرځي. څوک چې بې ځایه او په خرابو ځایونو کې ګرځي خامخا به خرابېږي. کاشکې هم دا فکر کړی وای. خرابېدل خو پرېږده، په نېشو هم روږدي کېږي. د مجید پلار مجید همداسې په نېشو روږدی شوی و. خدای خبر چې له څنګه خلکو سره به ګرځېده، آخر نېشهیي شو. زه خو اوس هم ډارېږم چې هسې نه شمس په سګرټو روږدی شوی، له موږ نه به یې پټ څه کوي. نه سګرټ مې نه دي څکولي. غوټۍ ستا خبره بالکل در سره منم، شک یې نشته. خو خدای دې وکړي چې داسې نه یې کړي. څوک چې د شپې له کوره پټ وځي او میلو ته ځي، هغه د سګرټو په څکولو هم بندو خلاص نه وي. خدای خبر چې له موږ نه پټ به یې نور څه کارونه کړي وي. داسې مه وایه پلاره، داسې ګمان مه را باندې کوئ. ما یو بد کارم نه دی کړی. سمه ده، موږ به یې ومنو چې کوم خراب کار دې نه دی کړی، خو همدا له کوره پټ وتل او دروغ ویل په خپله بد کار دی. و تر دروغو بل کوم خراب کار شته؟ زه ته یې خپله راته ووایه. ګوره زویه، ستا په عمر هلکان خپل درسونه وایي، که کله ساتیري او لوبې م کوي نو په خپل کور او کلي کې یې کوي، نورو ځایونو ته نه پسې ځي. داسې پټه خوله ناست دی، ته به وایې چې سا ځینې ختلې ده. ورته غوسه کېږه مه لال بازه. ورته غوسه کېږم نه، ورته حیران یم. پوه شوې شمسه؟ هو مورې. ډېر ښه شو چې پوه شوې. پام چې بیا داسې کار ونه کې، که خبر شوم بیا به دې خیر نه وي. نه یې کوم، وعده مې ده چې بیا به داسې کارونه نه کوم. کوم چې مې کړي په هغو پښیمانه یم. توبه مې ده. سمه د زړه له اخلاصه توبه وکاږه. توبه مې ده، په ټول عمر به داسې ځای ته نه ځم چې خراب خلک پکې وي. آفرین، دا خبرې دې په زړه کې در سره وساته، هېر یې نه کې. نه یې هېروم پلاره.
له دې وروسته داسې کارونه وکړه چې موږ در باندې سرلوړي او خوشحاله شو. سمه ده، همداسې کوم. دا زمونږ زحمتونو ته خو وګوره. زه ټوله ورځ په پټیو کې لګیا یم، مزدوري کوم، خواري کوم، په دې خاطر چې ته درس وایې او ښه ژوند وکړې. پلار دې رښتیا وایي، موږ دا هر څه ستا لپاره کوو. ومې بخښئ، زه دا منم چې کله کله به له کوره پټ وتم، خو سخت پرې پښیمانه یم. له دې وروسته به داسې کار نه کوم. دا مې در سره وعده ده. دا ځل لوبیا خرابه ده، وړې وړې ډبرې پکې دي، که یې ترې لرې نه کړمه د خلکو غاښونه به پرې مات شي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. جانداده څنګه یې؟ ښه یم. ته د یو وار کار پرېږده، ما ته لږه بوره راوتله. سمه ده، یوه شېبه صبر وکړه. غفاره را باندې ناوخته ده، لوبیا به دې بیا پاکه کړي. اوس زر شه، ما ته بوره راوتله. بیړه مه کوه زوروره، دا لږه لوبیا راته پاتې ده. یاره که خفه کېږې نه نو همدا لږه لوبیا هم پرېږده، ځکه چې زه د ولسوالۍ بازار ته روان یم، را باندې ناوخته کېږي. سمه ده، چې دومره شلی نو اول به ستا کار در خلاص کړم. خیر اوسې. بوره در کړمه، څومره دې پکار ده؟ 1 کیلو، 2 کیلو، نیم من، 1 من، څومره؟ 1 کیلو راکه، ډېره نه غواړم. سمه ده. دا یم 1 کیلو. در ونیسه. راکه. خیر اوسې. دا یم پیسې. دا خو کمې دي، 20 افغانۍ نور هم راکه. کمې دي؟ ولې کمې دي؟ خو په ټول بازار کې دا بیه ده، ته نو ولې ګرانه خرڅوي؟ د بازار حساب جلا دی، زما جلا. دا کلی دی، کلی د ولسوالۍ بازار نه دی. نو څه خبره ده چې کلی دی؟ په کلي کې به څوک انصاف نه کوي. د انصاف خبره نه ده چې ګرانه یې خرڅ نه کړم، پکې تاواني کېږم، د خپله جیبه پکې تاوان ورکړم. دا خو عجیبه خبره ده. عجیبه به تا ته ښکاري. زه چې تر کلي پورې د دوکان سودا را رسوم، ډېره کرایه پرې لګېږي، نو په قیمت کې به یې خامخا توپیر وي. ډېرو خبرو ته اړتیا نشته. لنډه دا چې بې انصافه دوکاندار یې. بوره دې ګرانه را باندې خرڅه کړه. چې ګرانه ده، لاړ شه او چیرې چې د ارزانه پیدا کړه هلته یې واخله. راکه. څه شی درکړم؟ د بورې خلطه مې بېرته راکه، نه یې در باندې خرڅوم. دا خو عجیبه دوکانداري کوي. ګوره زم دوکاندار یم، خلکو ته کالي ور جوړوم، خو داسې کار نه ورسره کوم لکه ته چې له مشتري سره کوي. ستا کار جلا دی او زما جلا. بوره مې راکه، هله زر کوه. دا ستا بوره. ګمان نه کوم چې په دې ډول یې ډېره کې دوکانداري داسې نه کېږي. لاړ شه او بل ځای یې واخله. زه په تا غوندې خلکو سودا نه خرڅوم چې تر سودا یې خبرې ډېرې وي. یاره غفاره، ډېر قهرجن سړی، په وړه خبره دومره غوسه کېږي لکه چا چې دښمني در سره کړې وي. اعصاب مه را خرابوه، دا ځای ستا د خبرو نه دی. په خپله مخه در ولاړ شه او کار ته مې پرېږده. زم تا ته محتاج نه یم، بل ځای به سودا وکړم، هېڅ له تا نه کوم. چې نه دې کوله بیا به اول نه راتلې. اول ځکه راغلم چې بوره په کور کې پکار وه، د ولسوالۍ بازار لرې دی، ګنې همدا اوس مې له هغه ځایه راوړه. زه دې وروسته په تا سودا نه خرڅوم، په مخه دې ښه. زه له تا نه اخلم، نن به بې بوري ګزاره وکړو، ماښام چې د ولسوالۍ له بازاره راځم ځان سره به یې راوړم. همداسې وکړه. یاره غفاره، درته حیران شوم. ته خو ګرم نه یې چې زموږ د ماشین لاستی دې مات کړی.